طالبانو ته ډیر بد خبر. احمد مسعود څنګه اروپایي ټولنې لخوا دعوت شوی دی؟ هغه چیرته غوښتل شوی دی؟ طالبان څنګه ورخطا دي؟ دلته په دې ویډیو کې راسره جزئیات کتلی شئ. خو زموږ چینل مو که تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. د رسنیو د معلوماتو پر بنسټ پنجشیر ولایت کې د طالبانو مخالف وسلوال احمد مسعود اروپایي ټولنې ته دعوت شوی دی. تر اوسه دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې احمد مسعود څه لپاره غوښتل شوی، خو له وضعیت څرګند ښکارېږي چې د افغانستان د ملي حاکمیت او خپلواکۍ ضد هیوادونه د یوې نوې لوبې او جګړې په لټه کې دي. اروپایي ټولنه چې په ستره کې مشري امریکا کوي، د هغې ماتې غوسه یې نه سړېږي چې افغانستان کې وخوړه. دا چې د طالبانو پر راتګ سره د پخوانۍ شمالي ټلوالي د ټولو مشهورو څیرو لومه عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، کریم خلیلي، صلاح الدین رباني، احمد ضیا مسعود او احمد ولي مسعود پر ځای بې تجربي او کم عمره احمد مسعود د مقاومت په نوم جګړه او بغاوت پیلوي، نو دلته له وړاندې تصمیم نیول شوی او پلانونه جوړ شوي وو. طالبانو په ښه وخت کې وکولی شول چې د پنجشیر جګړه پرته له ولسي مرګ ژوبلې پای ته ورسوي. که نه د نړۍ د ځینو هیوادونو موخې او پلانونه دا و چې یا دې د پنجشیر مسله لویه او پراخه کړي. اوس به هم تاسې ګورئ چې نړۍ ټوله نور 14 ولایت افغانستان هیر کړی دی، خو یوازې او یوازې پنجشیر د خبرونو سرټکی جوړ کړی دی. کله هلته د بشري حقونو او جنگي جنایتونو وایي او کله هم طالبان په نورو مسایلو تورنوي. په 2000 لومړي کال کې د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود چې هغه وخت د اوسني احمد مسعود په څېر د طالبانو ضد جګړه رهبري کوله، اروپایي ټولنې دعوت کړی و د جګړې، او په افغانستان کې د دوی د کټې نوې پروژې ورکړې وي. اوس بیا نړۍ 20 کاله وروسته هماغه لوبه په نوې لوبغاړو کوي. احمد مسعود غوښتل کېږي تر څو وسلې او پیسې ورکړل شي او په افغانستان کې شته ثبات او سوله د کورنۍ او شریکي جګړې په لمبو کې وسوځېږي. لکه څه ډول چې طالبان په پوځي ډګر کې بریالي شول، او اوس باید ډیر هڅه او تلاش په دې وکړي چې د نړۍ سره په سیاسي جګړه کې هم بریا خپله کړي. سیاسي جګړه په ټانک او توپ نه کېږي، بلکې غښتلې ډیپلوماسي ورته پکار ده. طالبان د اوس وخت کې لویدیځې نړۍ سره هغه ډول سیاست وکړي کوم چې دوی افغانستان او نورې نړۍ سره کوي. طالبان دې هڅه وکړي تر یو بریده د لویدیځې نړۍ هغه غوښتنې چې د افغانستان خپلواکي پکې تر پوښتنې لاندې نه راځي ومني. دې سره طالبان پر نړۍ ځینې خپلې غوښتنې منلی شي، او هر کله چې طالبان دویم پړاو ته ورسیږي نو بیا خپل سیاسي تګلوري بدلولی شي. اوس وخت کې طالبان ډیر توند او سخت دریځي لاړ شي نو نړۍ د احمد مسعود په څېر کسان ورته لاس کې نیسي، او دوی سره به د طالبانو په وړاندې سرخوږی جوړ او دا شونتیا هم شته چې افغانستان کې کورنۍ نه بلکې شریکي جګړې پیل شي. یوه بله د اندېښنې خبره دا ده چې طالبانو پنجشیر ونیولو، خو هلته یې په بشپړ ډول تصفیه ونه کړه. خبرونه داسې دي چې تر اوسه احمد مسعود، امرالله صالح او د دوی ډیری جنګیالي د پنجشیر په غرونو او ځینو سیمو کې شته دي او فعالیت کوي. که چیرې د پنجشیر همداسې پرېښودل د ټول افغانستان لپاره د سرطان په څېر ګواښ و، نو اوس په پنجشیر ولایت کې د یوې ډېرې وړې سیمې پرېښودل هم ګواښونکې او ستونزې را پیدا کوي. د پنجشیر په بشپړ تصفیې سره د نړۍ د شریرو هیوادونو په کور دننه بغاوت کوونکو مورال له لاسه وځي، او د افغانستان په خاوره کې دوی ته داسې کومه سیمه نه پاتې کېږي چې ګواښونه ترې پیدا شي. په لویدیځو رسنیو کې د پنجشیر ولایت د خبرونو سرټکی کېدل، هلته د بشري حقونو په اړه ادعاوې، او بیا اروپایي ټولنې ته د احمد مسعود دعوت کېدل هغه څه دي چې نړیوالې تر شا شریرې موخې لري، او طالبان باید له ورته مخکې ورته منسجم اوسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.